إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، دا الله رب العزت په توفیق سره د دې مبارک کتاب ثلاثة الأصول وأدلتها شرح من کوله، او دا په دغه مبارک درسونو کې لسم درس دی او لسم بیان دی. موضوع د کتاب تاسو ټولو ته معلومه ده، د اسلام د دین او د عقیدې بنیادي درې اصول بیانېدو. هغه اصول چې د هغې تپوس په قبر کې هم کیږي او معروف دي چې هغه کم تپوسونه دي چې په قبر کې به کیږي. نو یو د الله سره تعلق ساتي، من ربک، د هغې تفصیل پوره بیان شوی او د دغه بنیاد ستا رب څوک دی د دې مکمل تفصیلي جواب شوی. بیا دویم اصل مؤلف رحم الله بیان کړی دین پیژنده، ځکه چې د دین په باره کې به هم په قبر کې تپوس کیږي. د دین تعریف، د اسلام تعریف بیان شوی، بیا د دین مرتبې، بیا د هرې مرتبې خپل ارکان دي. نو د اسلام د ارکانو وضاحت شوی چې هغه 15 ارکان دي: شهادت توحید او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په باره کې ګواهي، مونځ، زکات، روژه، حج، دا د اسلام ارکان دي. بیا د هغې نه بعد خبره شروع شوې وه د ایمان په باره کې. نو د ایمان څانګې دي او ارکان دي. د ایمان 6 ارکان دي، د هغې په باره کې خبره پرون موږ آخري شروع کړې وه. مؤلف رحم الله وی: وارکانه 6، د ایمان 6 ارکان دي. ان تؤمن بالله، چې ته به په الله باندې ایمان لري، وملائکته، د هغه په ملایکو باندې، وکتبه، د هغه په کتابونو باندې، ورسله، او د هغه په پیغمبرانو باندې، والیوم الاخر، او د آخرت په ورځ باندې، وتؤمن بالقدر خیره وشره، او په تقدیر باندې به ایمان ساتي، که خیر او که شری. په دې کې هم بیا موږ د دې 3 ارکانو وضاحت کړی، په الله باندې ایمان، په ملایکو باندې ایمان، او په کتابونو باندې ایمان. نو د هغې نه بعد 4م رکن دی الایمان بالرسل، په پیغمبرانو باندې ایمان. دا د ایمان په ارکانو کې یو رکن دی. نو لازم دی، واجب دی په هر مؤمن باندې چې دی به په ټولو پیغمبرانو باندې ایمان ساتي، د اولني پیغمبر نه واله د آخرني پورې. من سم الله منهم ومن لم يسم، که الله نوم ذکر کړی دی موږ ته او که نه دی ذکر کړی، که پیغمبر صلی الله علیه وسلم موږ ته نوم ذکر کړی دی او که نه دی ذکر کړی، خو په ټولو باندې به ایمان ساتي چې دا د الله د طرف نه رالیږلی شوي پیغمبران دي په حق سره، او د الله پیغام یې رسولی دی امتونو ته او مخلوق ته. الله وی: والذین آمنوا بالله ورسوله، هغه خلک چې ایمان یې راوړی په الله باندې او د هغه په پیغمبرانو باندې، یو پیغمبر نه دی ویلی، پیغمبرانو باندې، په ټولو باندې به ایمان ساتي. بیا دا خبره یاد ساتي، د یو پیغمبر نه انکار د ټولو نه انکار دی. یو سړی وایي زه ټول پیغمبران منم خو موسی علیه السلام نه منم، نو لکه دی چې دا ټول نه مني. ګوره الله سبحانه وتعالی د نوح علیه السلام د قوم تذکره کړې ده په سورة الشعراء کې. الله وی: کذبت قوم نوح المرسلین، دروغجن ګڼلي د نوح علیه السلام قوم پیغمبران، حالانکه هغوی ته خو یو پیغمبر لېږلی شوی دی چې هغه نوح علیه السلام دی. الله وی هغوی د ټول پیغمبران دروغجن کړي.
څه وجه ده چې الله ټول ذکر کړو ځکه د یو ته دروغجن ویل دا داسې دي لکه ته چې ټولو پیغمبرانو ته دروغجن وې نو په پیغمبرانو باندې به ایمان ساتي چې دا د الله طرف نه رالیږلی شوي دي دا په انسانانو کې په مخلوقاتو کې غوره مخلوق دی غوره انسانان دي الله د دوی حفاظت کړی دی الله دوی له اوچتې مرتبې ورکړي په دنیا کې هم په آخرت کې هم ها که الله یې نوم ذکر کړی دی بیا پې زموږ د هغه نوم سره ایمان دی او که نوم یې نه دی ذکر کړی هم پې زموږ ایمان دی لکه اوس الله په سورة الانعام کې د بعضو نومونه ذکر کړي دي د ابراهیم علیه السلام نوم دی بیا الله وایي ووهبنا له اسحاق ویعقوب د اسحاق علیه السلام نوم پکې دی د یعقوب علیه السلام نوم دی كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل نوح عليه السلام نوم ذكر شيء ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا ټول الله ذکر کړي نو د کومو پیغمبرانو چې نومونه راغلي دي په هغوی باندې زموږ تفصیلي ایمان دی سره د دې نومه او د کومو نوم چې نه الله ذکر کړی دی او نه د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم نو په هغې باندې زموږ غونډ او لنډ ایمان دی نو دا سویم رکن شو څلورم رکن دی پنځم رکن د ایمان دی الایمان بالیوم الاخر په آخرت باندې ایمان ساتل او آخرت یوم الاخر د قیامت ورځې ته ویلی کېږي یوم الاخر ورته ولې وایي ځکه چې دا د هغه اولني ورځې نه بعد دی نو اولنۍ ورځ کومه ده هغه د دنیا ده په دنیا پسې آخرت دی نو ځکه دې ته ویلی کېږي اليوم الاخر او په آخرت باندې ایمان دا صرف په آخرت باندې ایمان نه دی د مرګ نه بعد چې به څه کېږي په دې ټولو باندې ایمان ساتل دې ته وایي په آخرت باندې ایمان د قبر عذاب د قبر نعمتونه د منکر او نکیر تپوسونه په قبر کې چې څه دي پیغمبر صلی الله علیه وسلم په هغې باندې ایمان بیا دویم پرې راپاڅېده په هغې باندې ایمان الله ته مخامخ کېده په هغې باندې ایمان حساب کتاب باندې ایمان اعمال به وزن کېږي په دې باندې ایمان عملنامې به تقسیمیږي په دې باندې ایمان په پول صراط باندې ایمان په جنت او په جهنم باندې ایمان الغرض ایمان په آخرت باندې معنی دا ده چې په آخرت کې چې به څه کېږي نو زمونږ په جملتن او تفصیلا ایمان دی او ذره برابر موږ پای کې شک نه کوو ځکه چا چې پکې شک وکړو والعیاذ بالله دی کافر شو مرتد شو په آخرت باندې به ایمان دې ساتي او چې سړی چې د قبر د عذاب په باره کې په شک کې یم په دویم پیر به الله خلک راپاسې و که نه په دې کې په شک کې یم دا خبرې خو انسان کفر ته رسوي نو دا خبره یاد ساتي چې الله به په دویم پیر د انسانان او دا مخلوق به راپاسوي البعث بعد الموت دا غټه مسله وه که د مکې مشرکانو خو دا خبره نه منله الله به وایي موږ بیا څنګه راپاسوي او په دې باندې ډېر دلایل دي چې الله سبحانه وتعالی به بیا دا خلک راپاسوي لکه په شریعت کې ګورې یو دلیل دا دی الله په قرآن کې وایي زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا د کافرانو دا ګمان دی چې الله به دوی بیا نه راپاسي الله وایي قل ته ورته ووایه بلا وربي قسم مې دی زما په رب باندې لتبعثن خامخا به الله تاسو راپاسوي ثم لتنبؤن بما عملتم او الله به بیا تاسو ته خبر درکوي ستاسو د اعمالو په باره کې نو په دې باندې زموږ ایمان دی بلکې رب العالمین خو د دې خبرې د وضاحت دپاره حسي مثالونه بیان کړي دي حسي څه چې یو شی محسوسیږي هغه مثالونه دلالت کوي په دې باندې چې الله قادر دی چې دا مخلوق بیا راپاسوي او راپاسوي به لکه هسې تاسو ته په مثال درکړم کله چې موسی علیه السلام د ځان سره بعض بني اسرائیل بوتلو او الله سبحانه وتعالی هغه له تورات ورکړی د الله احکامات نو هغوی څه وایي وإذ قلتم یا موسی لن نؤمن لك حتى نرى الله جهره سورة بقره کې موږ یې تفصیل کړی که نه وی هغوی چې ای موسی موږ د هغه وخته پورې ستا په دې خبره یقین او اقرار نه کوو چې څو پورې موږ الله لیدلی نه وي الله وی فاخذتکم الصاعقه په هغو باندې یو تندر راغی او ټول مړه شو ټول څه شو مړه شو
ثم بعثناکم من بعد موتکم الله بیا ما راپاسولی. دا اوس ګوره دلیل دی په دې باندې چې الله به دا مخلوق بیا راپاسي. دغه یې راپاسول که موږ ته یې وښو چې زه پرې قادر یم په دنیا کې راته وښو. یو طرف ته بني اسرائیلو باندې څه راغی؟ مرګ راغی. هماغه خلک چې مرګ پرې راغلی و الله بیا راپاسوي. ولې بله واقع تاسو نه دی یاد هسې وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها الله بني اسرائیل ته وایي چې کله تاسو کې یو کس ووجلی شو او بیا په تاسو کې اختلاف راغی چې دا به چا وجلی ترار ورا قصه چې کومه الله ورته فقلنا اضربوه ببعضها د دې غوا سې سره والی په دې مړي ووایي مړی راپاسېدو خبرې وکړې نو دا خو الله په دنیا کې ښوولی دی چې زه مړی راپاسولی شم ورسېدې زما په دې خبره کنه یا هغه سړی تاسو نه دی یاد او کالذي مر على قريه وزیر علیه السلام په کلي باندې تېر شوی و الله څو کاله اوده کړو 100 کاله اوده پروت و بیا الله راپاسو دغه الله قادر دی په دې باندې چې مړي راپاسي او قصه د چا د اصحاب کهف دلیل دی په دې باندې چې الله به مړي راپاسي وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى کله چې ابراهیم علیه السلام الله ته ویل الله ما ته وښیه ته مړي څنګه ژوندي کې الله ورته څه ووایي یو مارغان راواله څلور سرونه ترې پرې که او چکني چکني که او سرونه یې ځان سره ونیسه او دغه مارغان تقسیم که په غرونو باندې کېده ثم ادعوهن بیا ورته اواز وکړه دا ټول به راشي او ژوندي به شي نو دغه الله قادر دی په دې باندې چې مړي راپاسي دا ټول حسي مثالونه دي واقعي شوي دي نو په دې خبره کې شک پاتې نه دی په دنیا کې الله دا خبر راښکاره کړې ده چې زه ګوره مړي راپاسولی شي عقل هم دا وایي چې الله په دې قادر دی چې دا خلکو بیا راپاسي لکه اوس الله په قرآن کې څه وایي وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه الله هغه ذات دی چې د مخلوق یې په اول پیر پیدا کړی دی او بیا به په دویم پیر را پیدا کوي او دا هغه ته ډېره اسانه ده نو چې اوس یو سړی دا مني چې الله زه اول پیر پیدا کړی یم او په دې کې شک کوي چې ما به دویم پیر څنګه راپاسي دا خو ډېر کم عقل دی کوم رب چې ته اول پیر پیدا کړی هغه رب ته به دویم پیر راپاسولی شي کله چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خواته یو کافر راغی او زوړ اډوکی د ځان سره راوړی او په هغه اډوکي باندې زور کو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته وی دا اډوکی او بیا الله را ژوندی کړي دا خو یې وریجې ټول دا به الله څنګه را ژوندی کوي ځکه الله سورت یاسین کې دې ته اشاره کړې ده وضرب لنا مثلا ونسي خلقه الله وایي زموږ دپاره مثالونه بیانوي او هغه خپل پیدایش ته یې هېر دي قال من يحيي العظام وهي رميم وی دا وی چې څوک به دا اډوکي را ژوندي کوي او هغه زره زره شوي دي الله وی جواب وله ورکه یحییها الذي انشأها اول مره هغه رب به بیا راپاسي کوم رب چې اول پیر پیدا کړي دي نو کوم الله چې اول پیر پیدا کولی شي هغه په دویم پیر هم د مخلوق راپاسولی شي هته څه ګرانه نه ده دغه شان دا پې عقلي دلیل دی یو قسمه الله ځای په ځای چې کلم دا خبره کوي چې زه په دویم پیر دا مړي راپاسوم نو دا خبره کوي د ځمکې ته وګورئ ومن آیاته انک ترى الارض خاشعه دا ځمکه وچه پرته ختمه شي مړه شي بلکل الله پې اوبه راوورئ نو هغه وچه ځمکه هغه څه شي هغه ژوندی شي نو کوم رب چې دا ځمکه مړه او وچه ځمکه وچ ښار را ژوندی کوي هغه رب په دې قادر دی چې د انسانانو او د مخلوق په دویم پیر راپاسي دغه شان په آخرت باندې ایمان په دې کې غټه مسله د قبر عذاب دی په قبر کې دننه عذابونه هم شتي او په قبر کې دننه نعمتونه هم شتي او په دې باندې به ایمان ساتي دا قبر ځکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې عامه کنده مه ګڼئ دا د جهنم په کندو کې یو کنده ده او یا د جنت په باغچو کې یو باغچه ده دا نه چې مړی موږ په خاورو کې کېښوه خاورې مې پرې واچولې خبره ختمه شو په قبر کې دننه بیا یو ناشنا ژوند دی د برزخ ژوند دی نعمتونه دي عذابونه دي په دې باندې به ایمان ساتي نو د قبر نه چې کوم منکر خلک دي د قبر د عذاب نه هغوی سره هېڅ دلایل نشتي او الحمدلله زما په دې باندې یو تفصیلي بیان د هغه واورئ د قبر عذاب هغې باندې پای کې ما ډېر دلایل بیان کړي چې د قبر عذاب حق عذاب دی زموږ په ایمان دی او په قبر کې نعمتونه هم حق دي په دې باندې هم زموږ ایمان دی بیا اکثر خلک دا تپوس کوي چې دا عذاب په روح باندې دی که په بدن باندې دی دا نعمتونه
او د خوشحالۍ روح ته میلاوي که بدن ته میلاوي. نو د هغې جواب دا دی او موږ نورو ځایونو کې هم دا مسله بیان کړې ده چې اصل دا دی چې عذاب او نعمت د روح ته میلاویږي او کله نه کله د دې کنیکشن او د دې اتصال د بدن سره کیږي. خو بنیاد دا دی چې اوس الله چاله عذاب ورکوي نو بنیاد دا دی چې عذاب چا ته میلاویږي؟ روح ته میلاویږي او کله نه کله بدن ته محسوسیږي. او د دې داسې مثال له ښکلی مثال به درکړم. یو سړی ودی او دی په دې خوب کې یو ځای ته تللی سفر یې کړی. دا اوس روح دا خوب د روح سره تعلق ساتي. خوب د څه سره تعلق ساتي؟ روح سره. بدن سره خو نه ساتي. کله نه کله بدن ته محسوسیږي. هغه څنګه اوس یو سړی په سفر روان دی په خوب کې او غره ته وختو، د غره نه راولېږي. چې د غره نه راولېږي د هغې سره دی هم دلته راپاسي او ټوپ ووایي. نو ګوره هغه کنیکشن او اتصال د بدن سره هم جوړ شو. دقې شان د قبر د عذاب او نعمتونه دي د اصل په روح باندې او کله نه کله رب العالمین د دې بدن ته هم رارسوي. نو تکلیف بدن ته هم میلاویږي یا خوشحالیانې هغه بدن ته هم میلاویږي. په دې باندې زمونږ ایمان دی. الله سبحانه وتعالی ګوره سورة الانعام کې دا خبره کړې ده. کله چې دا ظالمان وجلی کېږي او ملائک ته روح اخلي نو ملائکو ته څه وایي؟ هغوی ورته لاسونه خواره کړي وهي او په زور ته د روح راوباسي. اخرجوا انفسکم اليوم تجزون عذاب الهون. نن به تاسو ته بدترین او د ذلت عذاب میلاویږي. نن به تاسو ته میلاویږي. نو داسې قیامت خو نه دی. خیال هم دی که نه؟ نن چې میلاویږي کوم ځای کې به میلاویږي؟ قبر کې به میلاویږي. اليوم تجزون. نن به تاسو ته عذاب میلاویږي. نو د عذاب چې میلاویږي د مجرم ته او د جهنمي ته یا د کافر او مشرک ته هغه د قیامت نه مخکې دی. نو چې د قیامت نه مخکې نو قبر عذاب دی. دا شان الله د فرعونیانو په باره کې دا خبره کړې ده. الله وی وحاق بآل فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. سحر او ماښام دا فرعونیان ور ته مخامخ کیږي سحر او ماښام. ويوم تقوم الساعة او کله چې قیامت قایم شي ادخلوا آل فرعون اشد العذاب. الله به وی چې اوس دا فرعونیان سخت عذاب ته ورننه باسي. نو لا مخکې خو هم عذاب و. سحر ماښام چې په دوی باندې عذاب دی او بیا په آخرت کې بل عذاب دی. نو دا سحر ماښام عذاب په کوم ځای کې و؟ دا په قبر کې و که نه؟ نو دا بعض خلک زموږ په باره کې دا خبرې کوي وایي دوی د قبر عذاب نه مونږ چا وایي چې موږ د قبر عذاب نه منکر یو. بلکې د قبر نه چې کوم قبر د عذاب نه چې کوم خلک منکر دي هغوی سره الحمدلله موږ مناظرې کړي دي. زه سره په خپله دوه درې کسانو سره ناست یم که هغه د جماعت المسلمین سره تعلق ساتي او که هغه توحیدیان دي او که هغه عثمانیان دي که هغه هره بلا ده موږ ورته ګمراهان وایو. د ګمراهان دي. د قبر عذاب او د قبر نعمت د حق دی ثابت دی د قرآن او د حدیث په رڼا کې او دا د عقیدې مسله ده د بنیاد مسله ده. حدیث کې راځي که عبدالله بن عباس رضی الله عنهما مشهور حدیث دی. څو پیرې موږ ویلی په صحیح بخاري صحیح مسلم کې تاسو ته به یادي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دوو قبرونو باندې تیر شو. نو څه وي؟ انهما یعذبان. پرې دواړو باندې اوس عذاب روان دی. وما يعذبان في كبير. سدیسې غټه خبره په باره کې هم په دوی عذاب نه دی. بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم بلا ولې نه ده؟ خبرې غټې دي یعنې ځان تې ساتل ګران دي. كان احدهما لا يستتر من بوله وكان الاخر يمشي بالنميمه. د یو به ځان د چازو د دارونه نه ساتو او د دویم به چغلخوري کوله. د یو ځای خبره به یو ځای ته وړه د بله ځای او بل ځای ته وړه. نو دا اوس څه دي؟ پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغوی ته اشاره وکړه انهما یعذبان. پرې دواړو باندې اوس عذاب روان دی او قبر کې عذاب روان دی. نو عذاب د قبر او نعمتونه د قبر په دې باندې زموږ څه دی؟ ایمان دی. شپږم رکن د ایمان الایمان بالقدر خیره و شره. ایمان په تقدیر باندې ساتل که خیر دی او که شر دی. نو دلته یو خبره ساتي تقدیر څه ته وایي؟ هر هغه شی چې الله زموږ په باره کې لیکلی او چې څه به کېږي. الله چې څه لیکلي په دې کون کې چې به څه کېږي په دې کائنات کې به چې څه کېږي که خیر دی که شر دی که کفر دی که ایمان دی که نعمت دی که نقمت دی که سخته ده که راحته ده که خوشحالي ده که بیماري ده که روغ صحت دی که ژوند دی که مرګ دی دا ټول په تقدیر کې لیکلی شوي. داسې اتفاقي مسلې نه دي.
دا په تقدیر کې لیکلی شوي خبرې دي او په دې ټولو باندې زمونږ ایمان دی. په تقدیر باندې ایمان څه ته وایي؟ حدیث کې راځي که نه چې ما اصابک لم یکن لیخطئک وما اخطأک لم یکن لیصیبک. کم شی چې تا نه واورېدو تا ته نه در رسېدو او کم چې تا ته در ورسېدو دا تا نه نه اورېدو. دا په تقدیر باندې ایمان دی. خو دلته یو سوال دی، وایي تقدیر باندې ایمان که خیر دی او که شر دی، نو الله د طرف نه خو شر نشتی، بیا ورته موږ څنګه شر ووایي؟ یو حدیث کې دا راځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي الله ته دعا کې وایي والشر لیس الیک، او د شر نسبت به تا ته نه کېږي. نو بیا څنګه دې کې وویلی شو چې زموږ په تقدیر باندې ایمان دی که خیر دی او که شر دی؟ نو جواب د هغې دا دی چې د الله د طرف نه چې څه دي هغه ټول څه دي هغې کې خیر دی، د الله د طرف نه شر نشتی. ها په نسبت د مخلوق کېدی شي چې شر وي. لکه اوس الله په تقدیر کې دا لیکلي دي چې د پلاني دا بچی به مري، اوس په دې کې خیر دی، د الله د طرف نه چې دا فیصله شوې ده نو په دې کې څه دی؟ خیر دی، خو په نسبت د انسان څه شی دی؟ شر دی. نو ځکه حدیث کې راځي والشر لیس الیک، یا الله د شر نسبت موږ تا ته نه کوو. نو که یو کار کې شر پروت دی په نسبت د مخلوق پکې دی، خو په نسبت د خالق پکې شر نشتی. یو سړی دی هغه باندې بیماري راغله، په دې کې خیر دی د انسان دپاره، خو په نسبت د دې انسان د شر دی چې هغه په تکلیف کې شو، سخته پې راغله، دړ پې راغی، وخې ولګېدو، مال یې ولګېدو، خو نور د الله د طرف نه چې صحیح پهې کې څه دي؟ پهې کې خیر دی. ما اصاب من مصیبة فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب. الله وی هر مصیبت چې په ځمکه کې تاسو ته در رسي او که تاسو ته در رسي ستاسو نفسونو ته الا فی کتاب، د هر څه په کتاب کې لیکلی شوي دي. او په تقدیر باندې چې د ایمان و ژوند به یې ډېر ښایسته تېرېږي. په تقدیر باندې ایمان انسان ته ډېر صبر ورکوي، ډېر صبر چې کله ستا د عقیدې که نه چې څه چې دي دا چا طرفه دي؟ د الله طرفه دي. او بیا چې د ورسره دا عقیدې چې د الله طرفه چې صحیح به کې خیر وي، نو سکون به دې زړه ته میلاو شي. ولې دا انګریزانو په دې ملکونو کې او دا ډمان او دا بېدینه خلک روزانه به تاوري خودکشیانې کوي، ځان وژني، سره دي چې د دنیا دا قسمه قسم نعمتونه ورسره هم شتي، خو بیا هم په ټولو ملکونو کې چې په کومو ملکونو کې زیاته خودکشي روزانه کېږي او خلک ځانونه وژني، هغه د کافرانو د ملکونه دي. او الحمدلله د مسلمانانو په ملکونو کې نه کېږي، او که چېرته راشي چې نادرا بعض واقعات راشي. وجه څه دی چې غیر مسلمه اکثر ځان وژني؟ تقدیر باندې ایمان نشتی. او زموږ خو په تقدیر باندې ایمان دی، خبره راته اسانه ده. غټ نه غټ مصیبت په موږ باندې راشي، موږ لنډ الفاظ دا ووایو به د الله طرف به ده، او چې د الله طرف به ده نو موږ پې څه یو؟ موږ پې راضي یو. نو د ایمان شپږم رکن او اهم رکن هغه په تقدیر باندې ایمان که خیر دی او که شر دی. دلته د فایدې د ساتي ایمان په تقدیر باندې د دې څلور مرتبې دي، په دې ټولو باندې به ایمان ساتي. څلور خبرې په تقدیر کې یادې ساته. اولنۍ مرتبه هغې ته ویل کېږي مرتبة العلم، د علم مرتبه. د علم مرتبه څه معنی ده؟ ته به دا یقین ساتي او دا ایمان ساتي چې رب العالمین سره د هر شي علم دی. تقدیر کې دا خبره دننه ده. ته به څه عقیده ساتي؟ چې الله سره د هر شي علم دی، او د الله بیا ګورې ناشنا علم دی. ګورې د الله علم قدیم و ازلي علم دی، پوخانی علم دی. څه چې کېږي د الله ته معلوم دي، څه چې شوي دي د الله ته معلوم دي، څه چې په روان وخت کې کېږي د الله ته معلوم دي. یو شی نشتی که دا وی دا به څنګه وي، دا هم الله ته معلوم دي. الله ګورې دې ته محتاج نه دی چې دا کار وشي نو الله ته به پته ولګي. نه، ځکه خو تقدیر الله مخکې لیکلی دی. الله تقدیر ولې لیکلی مخکې؟ ځکه چې الله ته پته د څه به کېږي. او چا ته دا پته نشته چې هفته بعد به څه کېږي، او دې د هفتې شیډول جوړ کړي. دا خو کمکل دی. لکه اوس یو سړی راولګي او تا ته دا ووایي پلانیه را روانه هفته کې به ته دا کارونه کوې،
دا ما شیډول جوړ کړو. څنګه تاسو وایئ د روان وخت علم شته څه نشته. انسان خو محتاج دی دې ته چې یو کار وشي نو دی ته پته ولګي چې نه شي دا سره علم نشته که خو د الله ناشنا علم دا تر مخکې را پته ده. موږ حدیث په دې درسونو کې دوه درې ځایونو کې بیان کو کله چې یو ماشوم د مور په خېټه کې نو په دغه ټیم کې رزق ولیکلی شي او ژوند یې ولیکلی شي او بدبخته به که خوشبخته به دا ولیکلی شي. دا ټولې خبرې څنګه لیکلی کېږي خو الله ته پته دی هر څه که نه. ځکه دا بعض کسان وایي زمونږ د ذهن په دې کولاو نه شو د تقدیر په دې مسله. څنګه ذهن کولاو نه شو؟ وایي چې الله په تقدیر کې هر څه لیکلي نو بیا جنت او جهنم د څه دپاره دي؟ نو جواب بیا دا دی، د هغې جواب بیا واوره. الله په زور په تا باندې ګناه نه کوي. ګورې ستا هم اراده شته او دا خبره زه بیانوم اوس روانو خبرو کې ستا هم اراده شته. یو سړی وایي چې الله د مخکې نه به فیصله څنګه وکړه؟ فیصله الله د مخکې نه په دې وکړه ځکه چې الله ته پته ده نو الله انتظار د څه وکړي. اوس ما دا خبره وکړه که نه الله ته خو د روان وخت پته ده که نه نو الله د څه انتظار وکړي. د دې داسې مثال والا په مثال به خبره واضح شي. یو استاذ دی په سکول کې یا په مدرسه کې او امتحانونه را روان دي. دا امتحانونه چې وشي په دې پسې 2 هفتې بعد ریزلټ او نتیجه راوځي. که دې استاذ ته دا پته وي چې کم شاګرد به کم جواب راکوي نو دی د مخکې نه نتیجه تیارولی شي که نه شي؟ تیارولی شي. خو دې استاذ سره دا علم نشتی نو ځکه دی صبر کوي چې دا طالبان امتحان ورکي یا طالبات وروسته بیا موږ چیک کو د هغې نه بعد به فیصله وکړو. نو الله ولې انتظار کوي چې الله بیا وروسته فیصله کوي؟ الله ته خو د مخکې نه پته ده. اوس هم په ذهن کولاو شو که نه څنګه د جنت او جهنم فیصله شوې ده وایي الله ته د هر څه پته ده. الله ته پته دی چې دا سړی به څنګه ژوند تېروي، دا سړی به د قرآن سره څنګه وي، دی به د حدیث سره څنګه وي، دی به د ګناهونو سره څنګه وي. د دې هر څه الله ته پته ده. به تفصیل ولیکو آخري فیصله یې مو ولیکله. نو ویې لیکله چې دا سړی به یا جهنمي یا به جنتي. الله سره د هر څه علم دی. ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض. الله ویلي تا ته دا پته نشتي چې الله پوهه دی په هغه څه چې په اسمانونو کې دي او په ځمکه کې دي. وعنده مفاتح الغیب لا يعلمها الا هو. د الله سره خو د غیب و چابیانې دي کنجیانې د بل چا سره نشته. څومره ناشنا علم دی د الله دې ته غوږ کېدی. ويعلم ما في البر والبحر. الله ته پته ده د هغه څه چې په وچه کې دي او که په لمده کې دي. وما تسقط من ورقة الا يعلمها. د دې ونو نه څومره پاڼې ریږي د الله ته پته ده. ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. په دې ځمکه کې دننه د ځمکې په دې تیارو کې چې دننه یو دانه پرته وي الله ته د هغې پته ده. که وچه وي که هغه لمده وي دې ټول علم الله سره دی. ای تاسو د دنیا کې دا شګې لیدلي دي که نه څومره شګې دي او څنګه څنګه صحراګانې دي چې سړی ورته وګوري حیران شي. انسان پکې ډوبېږي دننه چې خپه کېږي. په دې ټول دنیا کې د دې شګو څومره دانې دي د الله ته پته ده. داسې ناشنا علم دی د الله. یعنې څومره دانې دا شګې چې بیا دانه دانه کړي دا څومره دانې دي او دا دانې په کوم علاقه باندې څومره دي او په کومه کې څومره دي او څومره به د سیلۍ سره الوځي او څومره به د باران سره ګډې وړې کېږي او څومره به اخوا کېږي څومره به دېخوا کېږي. د ټول علم د الله سره دی. نو د تقدیر اولنۍ مرتبه څه ده؟ علم. چې تا ستا د ایمان او یقیني چې الله سره د هر شي علم شتي او یبه او و. دویمه مرتبه ده کتابت، مرتبة الکتابه. کتابت څه معنی ده؟ چې ستا د عقیدې چې الله سبحانه وتعالی دا څه چې کېږي دا ټولې په لوح محفوظ کې لیکلي دي چې په دې ستا ایمان. مخکې موږ آیت ووایي که نه چې الله وایي څه مصیبت چې په دې ځمکه کې راځي یا ستاسو دې نفسونو ته رسي الا فی کتاب، دغه په کتاب کې لیکلی شوي دي. وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. دې ځکه هم الله دغه لوح محفوظ ته اشاره کړې ده. ځکه یو حدیث کې داسې راځي یو روایت کې چې عطاء ابن ابي رباح، امام عطاء ابن ابي رباح رحمه الله مبارک راځي چې هغه د دې مبارک وایي ام الکتاب څه ته وایي.
وإنه كتاب كتبه الله قبل أن يخلق السماوات وقبل أن يخلق الأرض. دا یو کتاب دی چې الله د ځمکې او د اسمان د پیدایش نه مخکې په دې کې لیکل کړي دي. ډېره ناشنا خبره کړې. دې دپاره مې دا روایت تاسو ته ووایي. وی په هغې کې دا دي چې ان فرعون من اهل النار. ځمکې او اسمان د پیدایش نه مخکې الله لیکلي و چې فرعون جهنمیانو کې دی. وفيه وی په هغې کې دا دي تبت یدا ابي لهب وتب. هغه وخت کې الله لیکلي چې د ابولهب لاسونه به ماتېږي او تباه کېږي. دې ته په کتابت باندې ایمان چې الله سبحانه وتعالی دا هر څه لیکلي. سنن ترمذي کې یو حدیث ته امام ابو داود هم راوړی، امام احمد بن حنبل رحمهم الله راوړی. ډېر ناشنا روایت دی. وإن أول ما خلق الله القلم. اولنې یا په اوله کې چې کله الله قلم پیدا کو، دا قلم صحیح خبره چې د عرش نه بعد پیدا دی. اوله کې چې الله قلم پیدا کو نو الله ورته وایي اکتب ولیکه ای قلمه. وی هغه وایي چې ما اکتب یا الله څه ولیکم؟ وی ولیکه اکتب القدر. څه ولیکه؟ تقدیر ولیکه. ما کان وما هو کائن الى الابد. د قیامت پورې او د همیشه دپاره چې به څه کېږي هغه ولیکه. نو په دې باندې به ایمان ساتي. خو اوس یو سړی دی دا ووایي وی الله په هر شي باندې پوهه دی خو څه شی لیکلی نه دی. دا مسلمان دی؟ نه. ځکه ما تاسو ته وایي چې تقدیر په دې مسله کې کتابت دننه دی. دا عقیده به ورسره ساتي. صحیح ده چې الله ته خو دا هر څه پته ده، خو بیا به داسې م وایي چې الله دا هر څه لیکلی دي. حدیث کې څه راځي؟ په صحیح مسلم کې حدیث تاسو ته معلوم وي، څو څو پیرې به تاسو اورېدلی وي. عبدالله بن عمر بن العاص رضی الله عنهما حدیث وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی چې کتب الله مقادیر الخلائق قبل ان يخلق السماوات والارض ب50,000 سنه. الله د ځمکې او د اسمان د پیدایش نه 50,000 کاله مخکې تقدیر لیکلی دی. وعرشه على الماء او د الله عرش په اوبو باندې و. ځکه ما تاسو ته چې د قلم د عرش نه بعد دی. و دې ځای کې تقدیر مخکې ولیکلی شو 50,000 کاله مخکې ځمکې او اسمان د پیدایش نه، او عرش و. عرش و په څه باندې؟ په اوبو باندې. سبحانه وتعالی الله دې د هغه عرش والا دیدن موږ ته نصیب کړي، او الله سبحانه وتعالی د هغه رضا موږ ته نصیب کړي. او په تقدیر کې چې الله څه لیکلي دي الله دې په موږ ته د صبر کولو توفیق راکړي. او په تقدیر کې چې کوم خیر دی الله دې موږ ته نصیب کړي، او په تقدیر کې چې کوم شر دی زموږ په نسبت نو هغې نه د الله موږ ساتي. درېیمه مرتبه ده مشیت. مشیت د الله. مشیت د الله څه معنی ده؟ چې الله څه وغواړي هغه کېږي. وما لم یشأ لم یکن. او الله چې څه ونه غواړي نو هغه نه کېږي. د الله په بادشاهۍ کې به هغه څه کېږي چې الله یې غواړي. او د دنیا د چا ده؟ د الله. دا مخلوق ټول د چا دی؟ د هغه د مرضۍ نه بغیر پکې څه کېدی شي؟ نشي کېدی. د الله مشیت او اراده. الله ګوره انسان لم اراده ورکړې ده. دې وضاحت ته کوم اوس. الله انسان لم اراده ورکړې ده، خو د انسان اراده او مشیت د الله د ارادې نه څه دي؟ لاندې دي. یو سړی دا وایي زه غواړم چې سبا کار ته لاړ شم. خپله اراده شتي وایي زه غواړم، او الله د انسان له اراده م ورکړې. نو دی به سبا هله لاړ شي چې الله یې غواړي. صرف د ده په اراده ګوره کار نه کېږي. صرف د انسان په اراده کار نه کېږي. هلته بله غټه اراده او مشیت هغه د الله دي. یعنې موږ خو ډېر څه غواړو، خو هر څه کېږي؟ هر څه نه کېږي. زموږ اراده او مشیت شتي، په هغې به د دلیل بیان کړم، خو زموږ اراده او مشیت د الله د ارادې او د مشیت نه لاندې دي. او ډېر پیرې موږ یو کار غواړو خو ونه شي، خو الله چې څه غواړي هغه لازم کېږي. که موږ یې غواړو او که موږ یې نه غواړو هغه کېږي. موږ کې څوک غواړي چې زموږ مور پلار دې مړه شي؟ هېڅوک نه غواړي، خو چې الله یې غواړي مړه کېږي. موږ کې څوک غواړي زموږ بچي مړه شي؟ یو نه غواړي. موږ کې څوک غواړي چې په موږ بیماري راشي؟ یو نه غواړي. ده انسان خو دا غواړي چې زه د مصیبتونو نه او د سختو نه لرې وې، خو چې الله یې وغواړي به پرې راځي. او ډېرې پیرې د انسانان د ځان دپاره راحت غواړي، خو میلاو نه شي ورته. نو درېیمه مرتبه څه شوه؟ مشیت. مشیت معنی دا چې الله څه وغواړي هغه کېږي. څلورمه مرتبه مرتبة الخلق والإيجاد.
مخلوق پیدا کول. نو په دې کې دنه دا خبره چې الله سبحانه وتعالی خالق دی د هر شي، د هر شي، د انسانانو د اعمال د هر څه الله پیدا کړي، د ځمکې او د اسمانونه، او په دې کې چې دنه څوک دي دا ټول الله سبحانه وتعالی پیدا کړي دي، او په دې دنیا کې چې کوم اعمال کېږي دم الله پیدا کړي دي. نو څو مرتبې شوې؟ څلور. کمې کمې دي؟ مرتبة العلم، کتابت، مشیت، مخلوق پیدایش. دا څلور خبرې د تقدیر په مسله کې دننه دي. په دې څلور خبرو چې ځان پوه کړو تاسو د تقدیر په مسله پوه شوئ. د تقدیر دا مسله ګوره ډېره اهمه ده. ډېر غټې غټې فرقې چې ځان ته به یې سوي په دې ګمراهانو کې او اهل بدعو کې او په دې باب کې ګمراه شوي دي. ګوره والدلیل على هذه الارکان السته، دې سره شپږ ارکان پوره شو که نه. و شیخ رحمه الله په دې باندې دلیل سره چې دا ارکان دي، نو سورة البقره کې الله وی لیس البر ان تولوا وجوهکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر، صحیح نیکي د هغه چا ده من آمن بالله، چا چې په الله باندې ایمان راوړو، واليوم الاخر او په آخرت باندې، والملائکه او په ملائکو باندې، والکتاب او په کتابونو باندې، والنبیین او په پیغمبرانو باندې. پنځه ارکان ذکر شو کنه. ودلیل القدر، تقدیر د پاره جدا دلیل راوړی دی. انا کل شیء خلقناه بقدر، الله وی هر شی موږ په یو اندازه باندې پیدا کړی. نو د شپږ ارکانو دلیل بیان شو. دا به ته فایده ذکر کړو. په باب د تقدیر کې دوه ګمراه فرقې دي. په باب د تقدیر کې دوه فرقې ګمراه دي، یو په حق ده. اولنی فرقه چې ګمراه ده هغو ته ویل کېږي جبریه. څه شی؟ جبریه. ان العبد مجبر على عمله وليس له فيه اراده وقدره. جبریه څه ته وایي؟ د دوی عقیده یې ده که وی انسان مجبور دی او د خپل اراده نشتی. مطلب دا انسان چې څه کوي نو څوک یې پې کوي؟ الله یې پې کوي. لکه اوس یو سړی سګرټ څکي نو جبریه څه وایي؟ دا دې څنګه څکي؟ الله یې پې څکي. زنا یې وکړه، چا پې وکړه؟ الله پې وکړه. مونځ نه کوي، وایي دا پې الله نه کوي. نو انسان یې مجبوره کړی دی. وایي د انسان اراده نشتی، بس هغه څه د انسان کوي چې الله یې پې کوي. او دا ګمراه فرقه ده. دلایل ذکر کوم چې دوی ولې په خطا دي. دویمه فرقه واوره یاد که، هغو ته ویل کېږي قدریه. قدریه هغه څوک دي دوی وایي چې ټوله اراده د انسان خپله ده، بس د الله پکې څه مشیت نشته. انسان چې څه وغواړي هغه کېږي. او دا هم ګمراه دي. جبریه هم ګمراه ده او دویمه فرقه کومه ده؟ قدریه. دا هم ګمراه دي. په حق باندې اهل سنت والجماعت دي، سلفیان، اهل حدیث، اهل الاثر. هغو څه وایي؟ هغوی دا وایي انسان بې ارادې هم نه دی، اراده یې شتي. الله پرې ټول کارونه کوي بلکې د خپله اراده هم شتي. او دا عقیده هم ده د هغوی چې د الله د ارادې او د مشیت نه بغیر کار نه کېږي. دواړه خبرې به راجمع کړي. لکه اوس وګوره الله په سورة العمران کې څه وایي؟ منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الاخره. بعض تاسو کې دنیا غواړي او بعض تاسو کې څه غواړي؟ آخرت غواړي. نو خو د انسان اراده ثابته شوه که نه؟ ثابته شوه که نه؟ وایي بعض تاسو کې غواړي. که چېرته د جبریه دا خبره برابر وي چې د انسان اراده نشتي، نو بیا الله څنګه دا خبره کوي؟ الله وایي بعض په تاسو کې څه غواړي؟ دنیا غواړي او بعض څه غواړي؟ آخرت غواړي. نو چې زمونږ اراده نه وي او موږ مجبوره وي هغه سم کولی چې الله را باندې کوي، نو بیا د دې خبرې څه مطلب شو چې الله وایي بعض په تاسو کې دنیا غواړي او بعض آخرت غواړي؟ خو مطلب دی چې د انسان هم خپله اراده شتي. ځکه ګوره په سورة الکهف کې الله وایي فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر. که څوک غواړي کفر دې کوي، که څوک غواړي ایمان دې راوړي، که څوک غواړي. مطلب دی د انسان اراده شتي. هلته په بلې فرقې باندې موږ رد کوو، هغه داسې چې ګوره د انسان اراده شتي، خو اراده داسې نه چې تاسو دا وایي چې بس دی په خپل اراده لګېږي او د الله ارادې ته ضرورت نشته. نه، د انسان خپل اراده شتي، خو د الله د ارادې او د مشیت نه لاندې.
دلیل پې څه دی وما تشاءون الا ان یشاء الله او تاسو نشئ غوښتی یو شی د هغه وخته پورې چې څو پورې چا نه یې غوښتلی الله نه یې غوښتلی ولو شئنا لآتینا كل نفس هداها الله وایي که موږ غوښتلی وی هر نفس له به م هدایت ورکړی دا ټول کائنات د الله مملوک دی د الله د طاقت لاندې دی او په دې کې انسان هم دی نو د انسان هم مملوک د الله دی نو بیا څنګه د انسان د الله په باچایي کې صرف خپله مرضي کوي نشي کولی ها د انسان مرضي شتي ارادې شتي مشیت شتي خو څو د الله د ارادې د مشیت نه لاندې دي نو په دواړو باندې ردو شو انسان محض مجبور هم نه دی چې څه کوي الله پې کوي د خپل اراده نشتي نه دا غلطه خپل ارادې شتي رد په قدریه باندې مو شو هغه وایي صرف د انسان اراده د الله ارادې ته ضرورت نشتي نه نه موږ وایي صحیح ده چې انسان اراده شتي خو د الله د ارادې او د مشیت نه لاندې د دین درېیمه مرتبه کومه ده د دین موږ درې مرتبې ذکر کړي احسان د اسلام په باره کې خبره وشوه د ایمان په باره کې خبره وشوه اوس به د څه په باره کې کوو احسان په باره کې المرتبة الثالثة الإحسان درېیمه مرتبه د احسان او په احسان کې یو رکن دی وهو أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك د الله داسې بندګي کول لکه ته چې الله ویني او که دغه درجه کې نه نو بیا داسې لکه الله چې ته ویني درته فایده ذکر کړمه احسان خو په لغت کې څه ته وایي د عربۍ په لغت کې اتقان الشی یو شی په ډېر ښایسته طریقې سره کول دا د احسان لغوي معنی ده لکه پلاني دا کار ډېر په احسن طریقې سره وکړو نو احسان کې دنه دا معنی پرته یو کار کول ډېر په ښه طریقې سره په ښکلي طریقې سره دا احسان بیا په درې قسمه دی احسان بین العبد و ربه د بنده او د الله په منځ کې احسان نو دا څنګه یو سړی به د الله سره څنګه احسان کوي د الله سره داسې احسان نه لکه څنګه چې مخلوق سره چې د الله سره منډه وایي نه د الله سره احسان څه معنی ده الله چې درته څه ویلي دي هغه ډېر په ښه طریقې سره کول تاسو پوه شوئ زما په دې خبره که نه بیا د دې دوه مرتبې دي دغه ذکر شو حدیث کې هم راغلی حدیث په سبا بیانو اوږد حدیث دی نن موږ سره ټیم نشته په سبا پوره کړو بیا دوه مرتبې د احسان دي المشاهدة القلبیه د زړه مشاهدت د الله داسې بندګي کول لکه ته چې یینې ما تاسو ته د احسان تعریف وکړي احسان څه ته وایي په ښه طریقې سره یو عمل کول نو دا سړی په دومره ښایسته طریقې سره عبادت کوي او یقین دومره مضبوط دی داسې لګیا دی لکه دی چې الله ویني لکه الله چې دی نه دی نه ویني لکه دی چې الله ویني دا ډېره اوچته مرتبه ده دویمه مرتبه ده مرتبة المراقبه دومره مضبوط یقیني دی بأن تعلم أن الله يراك بس الله بندگی کوي او الله ما ته ګوري دغه دی دوه مرتبې شوې دا یو پکې ډېره اوچته ده مشاهده قلبیه چې ورته ویل کېږي داسې بندګي کوي لکه دی چې الله ته ګوري دویمه مرتبه څه ده الله ده ته ګوري او دا ډېرو کمو خلکو ته نصیب کېږي زمونږ عبادتونه خو تاسو لیدلي موږ خو دې ځان خلاصوو یعنې هغه به څومره اوچت انساني عبادت کوي او داسې لګیا دی لکه دی چې الله ویني دا ډېر اوچت انسانان دي ورې هر چا ته د احسان درجه نه نصیب کېږي او که دغه مرتبه کې نه نو بیا هغه دویمه کې ډېر په ښه طریقې سره بندګي کوي د الله لکه ولې وایي الله راته ګوري د الله نه حیا راځي وایي د الله نه حیا محسوسوم نو ډېر په ښه طریقې سره لګیایي ما وی احسان په یو څو قسمه دی یو احسان د الله او د چا په منځ کې د بنده په منځ کې او د هغې دوه مرتبې ذکر شو او مقصد هم دلته دقه دی او فایدې دپاره ساتئ بیا دویم احسان دی احسان د بنده او د خلکو په منځ کې او مطلب دا دی چې ښه کار کول د خلکو سره منډې وهل غریب له ډوډۍ ورکول لغړ له جامه ورکول مسکین او فقیر خیال ساتل د کونډې او د یتیمانانو خیال ساتل هر قسمه خیر چې د هغه ستا خلکو ته رسي دې ته احسان وایي د انسان او د خلکو په منځ کې
دریم احسان دی احسان بین الانسان والبهایم، د انسان او د زناور په منځ کې، یعنی دومره ښه سړی دی چې په څاروو باندې هم احسان کوي. حدیث کې راځي که نه، په صحیح مسلم کې دا حدیث دی، ان الله كتب الاحسان على كل شيء. الله احسان په هر شي کې لیکلی دی، یعنی هر کار به ډېر ښایسته کوئ. فاذا قتلتم فاحسنوا القتل واذا ذبحتم فاحسنوا الذبح. چې کله چې څاروي حلالوئ په ښه طریقه به حلالوئ، یعنې څاروي سره به هم ښه کړي. والدلیل او دلیل په دې باندې څه دی؟ په احسان په دې مرتبه باندې ان الله مع الذین اتقوا والذین هم محسنون. او الله ملګری دی د هغه خلکو چې تقوادار دي او احسان پکې دی. دې کې هغه اولنۍ مرتبې ته اشاره ده، یعنې په دې خلکو کې احسان د محسنین دي، احسان د الله او د بنده په منځ کې، د الله داسې بندګي کوي لکه دوی چې الله ویني. دویم دلیل به ذکر کړی دی وتوکل علی العزیز الرحیم، په الله باندې ځان وسپاره، الذي یراک حین تقوم، چې تعینې هر وخت. دویمه مرتبه شو که د الله داسې بندګي کول چې الله ته ویني، هغې ته پکې اشاره وکړه. وقوله تعالی بل دلیل به ذکر کړی دی وما تکونو فی شأن، ته چې په هر کار کې، وما تتلو منه من قرآن، او ته چې کله قرآن لولې، ولا تعملون من عمل، او هر عمل چې تاسو کوئ الله وی الا كنا علیکم شهودا، موږ په تاسو باندې ګوایو یینو دا هر څه. دې کې مګر دویمې مرتبې ته اشاره ده، د الله بندګي په ښه طریقې سره کول چې الله ما ویني. په دې ورسېدی و که نه. بیا حدیث ذکر کړی دی چې هغه حدیث په دې ټولو خبرو باندې دلیل دی، او هغه اوږد حدیث دی، هغه جبریل علیه السلام چې راغی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خواته، او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه یې تپوس وکړو مل اسلام، اسلام څه ته وایي؟ بیا ورته مل ایمان، ایمان څه ته وایي؟ او بیا مل احسان، احسان څه ته وایي؟ نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورله بیا هغه جوابونه ورکړي وو. هغه حدیث تاسو ټولو ته معلوم دی او د هغې په باره کې وضاحت وشو. د حدیث په هم سبب ووایو انشاءالله، او بیا به هغه دریم اصل شروع کوو. دوه اصول بیان شو، ګورئ، یو خپل رب پیژنده او دویم دین پیژنده. سبا به ورسره بیا دا شروع کړو خپل پیغمبر پیژنده. نو سبا خو به یو دا حدیث ووایو، دا اوږد حدیث د جبریل علیه السلام ده، او دویم به دغه ډېرې خوږې خبرې دي، پیغمبر پیژنده، پیدا شوی کوم ځای کې دی، نوم یې څه و، عمر یې څومره و، ولې الله رالیږلی و، په موږ یې څه حق دی، دا ټولې خبرې به بیا کوو انشاءالله. الله سبحانه وتعالی دې موږ پوه کړي په قرآن او حدیث باندې، او الله سبحانه وتعالی دې موږ قایم او دایم لري په توحید او په سنت باندې د مرګه پورې، او الله سبحانه وتعالی دې موږ له مرګ په هغه وخت کې راولي چې کله الله زموږ نه راځي. هذا والله اعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين.